د پخوا زمانې قصه ده. په نورپور نومي کلي کې د رحمت په نوم یو موچي اوسېده. رحمت ډېر ښه انسان و، خو ډېر غریب و او ډېر په غریبۍ او په مشکل کې به یې وخت تېرېده. یو ورځ په کلي کې موسم ډېر خراب و او تیز توپان شروع و او رحمت ډېر خفه و ځکه چې سحر داسې یې هېڅ کار نه و شوی او دغسې سوچونو کې ناست و چې اچانک یو سړی راغی. سلام علیکم روڑا. وعلیکم السلام. وایه جی. یاره بوتان میں پالش کول خو پیسې را سره نشته، پرې به راله وکړي. رحمت هسې هم خفه و او کار یې هم نو شوی. لږ ساعت سوچ یې وکړ او جی صحیح ده، بس پالش وکم. او د هغې نه پس رحمت هغې سړي له دواړه بوتان پالش کړل. روڑا ستا ډېره مننه. زه یو جادوګر یم، ما سره پیسې خو نشته، خو تا ما سره نیکي وکړه، نو تا له زه ستا د نیکۍ بدله ضرور درکوم. دا واله ستا د نیکۍ بدله دا یو عام چیلی نه بلکې جادو والا چیلی ده. دې ته وایه چیری چیلی ځان وسنده، سونه راته راوسنده، نو دا به تاله د سرو زرو سکې راغورځوي. او د دې نه پس اچانک هغه جادوګر غیب شي. رحمت چې دا چیلی وویني نو ډېر خوشحاله شي. فوراً یې په هغې کې اوچته کړي او د کور طرف ته روان شي. خو موسم ډېر خراب وي. په لاره کې د رحمت د ترور کور راځي. رحمت سوچ وکړي چې ترور کره به لږ ایسار شم او چې کله موسم لږ صفا شي نو بیا به کور ته ځم. یادرلمه دا څوک په دې وخت ورده به وی. وی رحمت دا تی راځه دننه بچي. رحمت بچي څنګه په دې وخت کې راولي؟ یاره ترورې کور ته روان وم، خو دا موسم ډېر خراب و، نو ما وې دلته به لږ ایسار شم چې دا موسم لږ سم شي نو بیا به کور ته ځم. وی خپل مطلب یا داسې خوړو د ترور تپوس نه کوي. او ښه رحمته دا چیلې د کوم ځای نه راوسته؟ ترورې دا عام چیلی نه ده، دا یو جادوګره چیلی ده. دا راله یو جادوګر راکړه او دې ته چې وی چې چیلی ځان وسنده، سونه راته راوسنده، نو وی دا به درله د سرو زرو سکې درکوي. هلکه دا خو سمه موخه ده، ورېږه چې چل ورسره وکړم. ښه رحمته بچي ته کښېنه، زه تا له چای راوړم. ښه د رحمت ترور ډېره خودغرضه او لالچي ښځه وي. رحمت ته په چایو کې د بېهوشه کېدو دوی مکس کړي. ان دا واله بچي یخني به دې شوي، ګرمه ګرمه چای وڅښه. او رحمت چې کله چای وڅښي نو د هغې نه پس بېهوشه شي. او د رحمت ترور هغه چیلۍ پټه کړي او د هغې په شان یو بله چینی هغې سره بدله کړي. یو ساعت پس موسم صفا شي. رحمت خپله چیلۍ په بیګ کې او کور ته روان شي. السلام علیکم، څنګه یې جی؟ وعلیکم السلام. ښه یم، ته ښه یې؟ دا چیلۍ د کوم ځای نه راوسته؟ ښځې دا عام چیلی نه ده، دا جادو والا چیلی ده. ګوره ورته چیلی ځان وسنده، سونه راته راوسنده. کم د سونه خو نشته. چیلی ځان وسنده، سونه راته راوسنده. او دغسې رحمت ډېر کوشش وکړي خو چیلی هېڅ د سرو سکې راونه غورځوي. رحمت ډېر خفه شي او په سبا باندې د ځنګل طرف ته روان شي. جادوګر ورته ویلی و چې زما کور د ځنګل سره خوا کې دی. او یو ساعت پس رحمت ته په ځنګل کې یو جونګړه په نظر راشي. رحمته دا ته یې؟ بهر څه کې دننه راځه. ښه رحمته وایه که نه څنګه راغلې؟ ولې داسې خفه ناست یې؟ یاره جی تاسو چې کومه چیلۍ راکړې وه په هغې خو ما ډېر کوشش وکړو، خو سم راته میلو نه شو. ښه زه خفه کېږه ما، دا واخله. دا یو عام کپله نه ده، جادو والا کپله ده. جادو والا؟ نو دې سره به څه کوم؟ ګوره ورته کپړې خور شه، ما په خېټه موړ کا.
دې ته چې ته دا وې نو تا ته به هر قسم خوراک میلاویږي. واه واه اوس په مزه وکړي. او رحمت هغه کپړه د ځان سره ونیسي او د کور طرف ته په خوشحالی روان شي. خو رحمت لا یو ځل بیا د هغه ترور مخې له ورشي. څه کې فریا چرته رواني او دا کپله دې چرته روانه کړې ده؟ دا هم جادوګر راکړه، جادو والا کپړه ده. جادو والا کپله؟ هلکه دا خو بیا سم چانس دی. راځه یو کپ چای به وڅښي بیا به کور ته ځي. او رحمت بیا د ترور سره د هغوی کور ته روان شو. رحمت یو ډیر ساده انسان و او یو ځل بیا د ترور په خبرو دوکه شو. تا والا بچي ډېره ښایسته چای مې دله په هکله دا وڅښه. او رحمت چې چای وڅښله نو بیا بېهوشه شو. ترور یې هغه کپړه واغشته او د هغې په ځای یې ورته بله کپړه بدله کړه. السلام علیکم، بخیر راغلی. وعلیکم السلام، خدای دې وبخه. دا وګوره ښځې څه مې درله راوړل. یې سړیه دا دې بیا سره په مخه کړی دي. ښځې دا عام کپړه نه ده، جادو والا کپړه ده. ګوره ورته کپړې هوشه ما په خېټه موړ که. وایې دا څو شو؟ پته نه لګي چې روزانه دې څوک دوکه کوي. او دغسې یو ځل بیا رحمت ډیر خفه شي او په سبا باندې رحمت دوباره بیا د جادوګر کور ته لاړ شي. یاره جي تاسو چې ما له څه راکې او زه کور ته لاړ شم نو هلته بیا کار نه کوي. ها داسې نشي کېدی. تا له چې زه څه درکم او ته کور ته ځي نو دا راته ووایه ته په لار کې چا سره میلاویږي که نه ډایرکټ کور ته ځي. په لاره کې زما د ترور کور دی، زه هغې کره ځم. ښه نو بیا ټول کار ستا په ترور کې دی. اوس زه په ټوله خبره پوه شوم. غم مه کوه، اوس ورله سم علاج وکړم. رحمته دا یو عام چوکه نه ده، جادو والا چوکه ده. جادو والا چوکه؟ نو دې سره به زه اوس څه کومه؟ دا به واخلي او ترور کره به لاړ شي او دې ته به ووایې چوکې تو شه د ترور نه مې راتو شه. او ترور ته به صرف دومره ووایې چې زما هغه چیلې او کپړه واپس راکه. اوس رحمت هم په ټوله قصه پوه شو. هغه چوکه یې واغشته او د ترور کور ته روان شو. سلام علیکم خریا، څنګه یې؟ څنګه داسې اچانک راغلی؟ یاره راغلمه، ما به د ترور تپوس مې وکړم چې ترور مې په کم حال کې ده. فریا دا شوکایي د کوم ځای نه راوړه؟ ترور دا عام چوکه نه ده، جادو والا چوکه ده. جادو والا چوکه دا څنګه کار کوي؟ ګوره ورته چوکې توشه د ترور نه مې راتوشه. او د هغې نه پس هغه چوکه د رحمت ترور ښه سمه ووښي. د رحمت نه معافي وغواړي او رحمت ته خپله چیلې او کپړه واپس کړي. او رحمت خپله چیلې او خپله کپړه واخلي، کور ته لاړ شي. او ښځه چې یې هم دا هر څه وویني نو ډېره حیرانه او خوشحاله شي. او دغسې لږ وخت پس رحمت ډېر مالداره شي او په کلي کې په یو غټه بنګله کې اوسیږي. خو رحمت ډېر ښه انسان وي. په هغې دولت باندې هغه د کلي د غریبانانو مدد کوي. او دغسې رحمت د هغه د نیکۍ صله میلو شي او د ټول کلي خلک د رحمت سره په خوشحالی ژوند تیروي.